آیا پښتونخوا د علماو او مشرانو په قتلزي بدله شوې؟ ولې د پاکستان ریاست د هدفي وژنو په مخنیوي کې پاتې راغلی؟ د منظور پښتین تازه او توند غبرګون شیخ ادریس چا او ولې وواژه؟ نن په دغه ویډیو کې د منظور پښتین هغه پیغام واورئ چې د پښتنو پر یووالي او د خپل ځان پر ساتنه یې ټینګار کړی. دا جدي راپور تر پایه وګورئ. درنو لیدونکو ستړي مشئ. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د حقانیې مدرسې د مخکښ استاد شیخ ادریس پر مړینه سخته خواشیني څرګنده کړې ده. پښتین شیخ ادریس یو سپین ږیری ممتاز عالم او د علم ډیوه وبلله چې په وینا یې کلونه یې د تدریس له لارې ټولنه روښانه کړې وه. نوموړي دغه پیښه یوه دردناکه واقعه یاده کړه او د شیخ صاحب له کورنۍ او د جمعیت علماء اسلام له مشرتابه سره یې په دې غم کې ځان شریک وباله. منظور پښتون په خپله خبرپاڼه کې پر پاکستاني ریاست توندې نیوکې وکړې او ویل چې په پښتونخوا کې د علماو، سیاسي شخصیتونو او عام ولس هدفي وژنې اوج ته رسېدلې، خو ریاست یې په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. هغه زیاته کړه چې هره ورځ پښتانه علما، مشران، عام وګړي او ان ښځې او ماشومان شهیدانېږي، خو د ریاست له لوري هیڅ ډول جدي لایحه عمل او اقدام نه ښکاري. پښتین د دغې پیښې د جدي څېړنو او عاملانو ته د سختې سزا ورکولو غوښتنه هم وکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر یو ځل بیا پر پښتون ولس غږ وکړ چې په اوسنیو شرایطو کې د خپل تحفظ او بقا لپاره یوازینۍ لاره یووالی دی. هغه په ټینګار سره وویل موږ باید متحد شو او د خپل تحفظ بندوبست په خپله وکړو. د پښتین دا څرګندونې د سیمې د هغو څارونکو له اندېښنو سره هم مهاله دي چې وایي په پښتونخوا کې د ناامنیو نوې څپه په قصدي ډول د پښتنو د ځپلو لپاره پیل شوې ده. تاسو د منظور پښتون د دې غوښتنې په اړه څه فکر کوئ؟ آیا پښتانه کولی شي په خپله د خپل امنیت بندوبست وکړي؟ خپل نظر په کامنټ کې ولیکئ او د پښتونخوا د تازه حالاتو لپاره زموږ پاڼه او چینل سبسکرایب او فالو کړئ. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.